السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل ډیلیټ شوي تصویران او خپلې ډیلیټ شوي ویډیوګانې په خپل موبایل کې بیرته راواړوئ. دوستانو که چیرې له تاسو څخه په موبایل کې تصویران یا ویډیوګانې ډیلیټ شوي وي او که تاسو غواړئ چې هغه بیرته ترلاسه کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن د ډاونلوډېدو طریقه زه تاسو ته د ویډیو په اخر کې درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دغه رقم که کوم پرمیشنان یې له تاسو څخه غوښتو هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو الاو کړئ او دغه رقم دوستانو تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ، کوم تصویران چې له تاسو څخه ډیلیټ سي او هغه تاسو ریکور کړئ، هغه به دلته دی تاسو ته راوړوي او ویډیوګانې به دلته دی تاسو ته راوړوي، دغه رقم اډیوز به دلته راوړوي، ډاکومنټس به دلته راوړوي او دغه رقم اپس به دلته راوړوي. ګوره دوستانو په ریسنټلی ډیلیټډ فایل کې کوم شیان چې له تاسو څخه اوس ډیلیټ سي هغه بیا دلته دی تاسو ته راوړوي. نو دغه رقم ګوره دوستانو که تاسو غواړئ چې د ډېر وخت تصویران او د ډېر وخت ویډیوګانې بیرته په خپل موبایل کې ترلاسه کړئ، نو د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په سټارټ ډیپ سکین باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سټارټ ډیپ سکین باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته ایډز راسي، دغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو دغه ایډز زه اوس کلوزوم. کله چې ګوره دوستانو دغه ایډز تاسو کلوز کړئ، دلته اوس دلته دی تاسو ته ویډیوګانې پیدا کوي او دلته دی تاسو ته تصویران پیدا کوي، دلته دی تاسو ته اډیوګانې پیدا کوي او دلته ډاکومنټس دي. نو تاسو به یوه لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې دغه پرس شو، نو دغه تصویران او دغه ویډیوګانې به بیا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره خپل موبایل ته واړوئ. ګوره دوستانو دغه سکین شو، په دې کې 490 ویډیوګانې پیدا شولې او 2 تصویران دي او دغه اډیوګانې دي، دا ډاکومنټس دي. اوس که تاسو غواړئ چې هر یو خپل موبایل ته واړوئ، نو ګوره دوستانو زه په تصویران باندې کلیک کوم او دغه ایډز زه دلته کلوزوم. ګوره دغه ټوټل تصویران یې زما موبایل ته بیرته راواړول. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه بیرته خپل موبایل ته ریکور کړئ، نو صرف په دوستانو تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ، تاسو به په ریسټور بټن باندې کلیک وکړئ او هغه تصویر به ستاسو موبایل ته بیرته ولاړ سي. دغه رقم که تاسو غواړئ چې ویډیو بیرته ولېږئ، نو تاسو ویډیو هم ډېر په اسانه طریقه سره بیرته خپل موبایل ته لیږلی سئ. نو ګوره دوستانو اوس دغه ویډیو ده، تاسو په دغه ویډیو باندې کلیک وکړئ او تاسو به ریسټور ووایي، هغه به بیرته ستاسو موبایل ته ریسټوره سي. نو ګوره دوستانو اوس دغه رقم بیرته زه له دې اپلیکیشن څخه وځم. اوس زه تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. د دې لپاره به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. که تاسو هر براوزر خلاصوئ، نو دلته به تاسو راسئ په سرچ کې. ګوره دوستانو په سرچ کې به تاسو ولیکئ www.beautifultrending.com. کله چې ګوره دوستانو تاسو .beautifultrending.com ولیکئ، دلته به دوستانو بیا تاسو ولیکئ ډیټا ریکوري. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو ډیټا ریکوري ولیکئ، نو ګوره دوستانو دلته به تاسو راسئ www.beautifultrending.com/data recovery. کله چې دغه تاسو ولیکئ، تاسو به په ګو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته دغه ویب سایټ خلاص شي او په دغه ویب سایټ کې تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دلته ما تاسو ته د ډاونلوډ بټن درکړی ده، دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاوي خپل نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.